د متی 21 باب. هغوی بیت المقدس ته نږدې شول او کله چې دوی بیت فګې او د خونانو غر ته ورسېدل نو عیسی 2 مریدان د دې هدایاتو سره واستول چې مخامخ کلي ته ورشئ چېرته چې به تاسو سمدستي یوه خره سره د کوچې تړلې ومومئ، هغه پرانیزئ او مالی راولئ. که څوک درته څه وایي نو ورته ووایئ چې دا زموږ د مالک په کار دی او هغه به تاسو سره سمدستي راپرېږدي. دا د هغې پیشنګویۍ پوره کول دي چې پکې ویل شوي دي چې د سیون لور ته ووایئ چې ګوره ستا بادشاه در روان دی، څوک چې حلیم دی په خره سور دی بلکې یو بار وړونکي کوچي باندې سور. مریدان لاړل او هغسې یې وکړه چې عیسی ورته ویلي وو. خره او کوچي یې راوستل، هغوی خپلې قباګانې پې واچولې او عیسی پې سور شو. ګڼو خلکو خپلې جامې د هغه په لاره کې وغوړولې او ځینې خلکو د ونو څانګې راماتې کړې او لاره یې ورته ښایسته کړه. بیا کومه ډله چې ترې وړاندې روانه وه او چې کومه ورپسې وه هغوی ټولو دا چغې وهلې د داود زوی ته دې ثنا، مبارک هغه دی چې د رب په نوم راځي، په هغه دې په اسمان کې هم ثنا وي. کله چې عیسی بیت المقدس ښار ته ورننوته نو ټول ښار بې کابو شو او په جوش کې راغی او تپوس یې وکړو چې دا څوک دی او بې شماره خلکو ورته جواب ورکړ چې دا عیسی نبي دی د ګلیل د ناصرت نه. عیسی بیا د خدای کور ته ورننوتو او هغه ټول خلک چې د خدای په کور کې یې سوداګري کوله هغه یې وشړل او د صرافانو تختې او د کونترو خرڅونکو تختګۍ یې په بل مخ واړولې او ورته یې وویل چې صیفي وایي چې زما کور به د دعا کور شي، خو تاسو ته د ډاکوانو غار جوړوئ. د خدای په کور کې ورته ړانده او شل ګوټ خلک راغلل او د هغوی روغ کړل. کاهنانو او د شرع عالمانو چې دا ناشنا کارونه ولیدل چې هغه وکړل او د خدای په کور کې دننه یې چې د ماشومانو دا چغې واورېدې چې د داود په زوی دې ثنا وي. نو هغه ته یې وویل چې دا ماشومان چې څه وایي ته یې اورې؟ عیسی جواب ورکړ چې او زه یې اورم. آیا تاسو صحیفې نه دي لوستې چې د وړو او تیرو ودونکو د خولې نه تا ثنا کامله کړه؟ بیا یې دوی پرېښودل او د ښار نه بهر بیت نیا ته لاړل او هلته یې شپه تېره کړه. بل سحر چې عیسی ښار ته راتلو نو اوږې شو. د لارې په غاړه یې د انځر یوه ونه ولیده او هغې ته ورغې، خو بغیر د پاڼو یې پکې هیڅ ونه موندل. هغه ونې ته وویل چې ته دې پس له دې تل تر تله شنډه یې، او ونه په هغه ټکي اوچه شوه. مریدان په دې ننداره حیران شول. هغوی تپوس وکړو چې دا لا څه چل دی، دا ونه څنګه داسې سمدستي اوچه شوه؟ عیسی جواب ورکړ چې زه تاسو ته دا وایم چې که چېرې ستاسو ایمان کامل وي او شک نه کوئ نو تاسو به هم هغسې وکئ کوم چې د انځر په ونه وشول، بلکې لا د دې نه هم زیات. که تاسو تش دې غره ته ووایئ چې د دې خپل ځایه پورته شه او سمندر ته ګذار شه نو څه چې تاسو وایئ هغه به وشي. کومه دعا چې تاسو په ایمان وغواړئ نو هغه به واړه قبوله شي. عیسی د خدای کور ته ننوتو او کله چې تعلیم یې ورکولو نو مشر کاهن او د قوم مشران ورته راغلل او دا سوال یې پرې وکړو چې ته دا کارونه په کوم اختیار کوي او دا اختیار تاله چا درکړی دی؟ عیسی جواب ورکړ چې زه هم ستاسو نه یو تپوس کوم، تاسو یې جواب راکئ او زه به بیا درته وښایم چې دا کارونه زه په کوم اختیار کوم. د یحیی بپتسمه د خدای د لوري وه که د سړو؟ هغوی په خپلو کې په بحث شول چې که موږ دا ووایو چې د خدای د طرفه وه نو دی به دا ووایي چې بیا تاسو په ایمان ولې نه راوړو، او که دا ووایو چې د بني ادمو د طرفه وه نو هسې نه چې خلک مو ونیسي ځکه چې هغوی ټول یحیی نبي مني. نو هغوی جواب ورکړ چې موږ هیڅ خبر نه یو. عیسی ورته وویل چې بیا به زه هم دا درته ونه ښایم چې زه په کوم اختیار دا کارونه کوم. خو تاسو په دې هکله څه خیال کوئ چې د یو سړي 2 زامنو، هغه لومبي ته لاړو او ورته یې وویل چې زما زویه لاړ شه او نن د انګور په باغ کې کار وکړه. هلک ورته جواب ورکړ
چې پلاره زه نه ځم. خو وروستو هغه پښیمانه شو او لاړو. بیا پلار دویم زوی له راغی او ورته یې هغه شان وویل، خو هغه جواب ورکړ چې زه به ځم. خو هغه باغ ته لاړ نه شو. په دواړو کې کوم یو د پلار په رضا کار وکړو؟ هغوی وویل چې ړومبي. بیا عیسی ورته وویل، زه تاسو ته دا وایم چې محصولچیان او کنجرې به هم د خدای په بادشاهۍ کې ستاسو نه مخکې داخلیږي. ځکه چې کله چې یحیی تاسو ته د سمې لار د ښودلو دپاره راغی نو تاسو پې یقین ونه کړو، خو محصولچیانو او کنجرو پې ایمان راوړو. او سره د دې چې تاسو دا ولیدل تاسو خپېمانه نه شوئ او هغه مو ونه منلو. یو بل مثال واورئ. یو زمیندار چې د انګورو باغ یې ولګولو، ګیر چاپیره یې دیوال ته تاو کو او پکې یې د شرابو بټۍ ولګوله او د څوکیدارۍ دپاره یې پکې یو برج جوړ کو او بیا یې باغوانانو ته په اجاره ورکړ او بل ملک ته لاړو. کله چې د میوې موسم راغی هغه خپل غلامان باغوانانو ته واستول چې خپله برخه ترې واخلي. خو هغوی د هغه غلامان ونیول، یو یې ووهه، دویم یې مړ کړ او دریم یې سنګسار کړ. بیا هغه نور غلامان ور واستول، دا ځل زیات کسانو، او هغوی ورسره هم هغه سلوک وکړو. په آخر کې خپل زوی په دې خیال ور واستولو چې ګینې زما د زوی لحاظ خو به وکړي. خو چې باغوانانو د ده زوی ولیدو نو یو بل ته یې وویل چې همدغه وارث دی، راځئ چې مړ یې کړو او په میراث یې قبضه وکړو. او هغه یې راونیوه، د انګورو د باغ نه یې بهر راوغورځولو او مړ یې کړو. کله چې د انګورو د باغ مالک راشي نو ستاسو څه خیال دی چې هغه به د دې باغوانانو سره څه سلوک کوي؟ هغوی جواب ورکړ چې هغه به دا روانکاري خامخا ووژني او باغ به نورو باغوانانو له په اجاره ورکړي، څوک چې به په موسم کې د ده د میوې برخه پوره ورکوي. بیا عیسی هغوی ته وویل چې تاسو چېرې په صحیفو کې دا نه دي لوستي چې کوم کاڼی چې ګلکارانو رد کړ همغه د ګوټ سر شو، دا د خدای د طرفه وشو او دا زموږ په نظر کې عجیبه خبره ده. ځکه زه تاسو ته وایم چې د خدای باچایي به ستاسو نه واغستی شي او هغه کوم له به ورکړی شي څوک چې یې پوره میوه ورکوي. هر څوک چې د دې کاڼي سره تندک وخوري هغه به ټوټې ټوټې شي، او که په چا دا راوغورځېږي نو هغه به چخڼي کړي. کله چې مشرانو، کاهنانو او فریسیانو دا مثالونه واورېدل نو هغوی پوه شول چې دا ټول مثالونه په هغوی پورې دي. هغوی غوښتل چې دی ګرفتار کړي، خو د خلکو نه یریدل ځکه چې هغوی عیسی نبي ګڼلو.